صاحب د مشکات رحمه الله د کتاب الایمان بحث شروع کړی ده او هغه مبارک احادیث راوړي چې د کوم تعلق د ایمان سره وي، یعنی هغه امور ذکر کوي چې هغه په مؤمن کې ضروری دي چې په مؤمن کې به دا کار موجود وي. یو د هغې نه روایت د حضرت ابی امامه رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دے فرمائی چې جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمایلی دی من احب للہ چاچے یو چا سر محبت اساتلو خود اللہ پاک جل جلالہ دا پارا. یو مسلمان د بل مسلمان سره محبت ساتي دا وای چې دا د الله پاک جل جلاله نیک بنده د زور سره زکه محبت ساتم. دا یو نیک انسان دا زه د الله پاک جل جلاله د رضا لپاره د سره محبت ساتم. وابغض لله او چا د الله پاک جل جلاله د پاره چا سره بغض کو چې دا یو بيدینه انسان دا زه د سره زکه بغض کوم چې دا د الله پاک جل جلاله نه منون کې بنده ده، د الله پاک جل شانه نه فرمانه بنده ده، زه ور سره زکه بغض کوم. واعطى لله او چاته یو سړی ورکړه کوي د الله پاک جل جلاله د رضا لپاره کوي او وای چې دا یو نیک انسان ده د الله پاک جل جلاله تابعدار بنده ده، زه ول زکه ورکړه کومه. ومنع لله او د یو انسان نه څوک منع کول کوي ورکړه ورته نه کوي د دې وجې نه چې دا د الله پاک جل شانه نافرمانه ده، د دې وجې نه دا جماعت ته نه رځي، دا مز نه کوي، د دې وجې نه ته نه یو څیز منې کې. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی فقد استکمل الایمان په تحقیق سره دغه انسان خپل ایمان مکمل کو. یو چا سره محبت ساتي د دې وجې نه ور سره محبت ساتي چې دا یو نیک انسان ده. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی اوږد حدیث مبارک تا چې دوه انسانان داسې دي چې هغوی د الله پاک جل جلاله د پاره جمع کیږي او د الله پاک جل جلاله د وجې په وجه باندې هغې نه جدا کیږي، محبت وي د یو بل سره خو د الله پاک جل جلاله د رضا لپاره. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی دغه انسان به د قیامت په ورځ الله پاک جل جلاله د عرش ته سوري لاندې ورته ځای ورکي. چا سره محبت ساتي یاره دا یو نیک سړی ده، یاره دا هر وخت منځ کې موجود وي، یاره دا یو لوی عالم ده او نیک انسان ده، یاره دا منځګزاره ده، یاره دا تهجد ګزاره ده. او دا ګورېرونو کم سړی چې نیک شي که نه، بخاری شریف کې روایت ده الله پاک جل جلاله هغه سره محبت کوي به او جناب حضرت جبریل علیہ السلام مبارک ته او فرمایي چې اے جبریل علیہ السلام زه د پلانی سره محبت کوم تو ور سره محبت وکا او جناب حضرت جبریل علیہ السلام مبارک دنیا ته آواز وکي چې الله پاک جل جلاله د پلانی سره محبت کوي، ټوله دنیا ور سره محبت شروع کی. بعض خلک وی کنه مونږ چې لوی عالم الدین راولو قسم د څوک پیژني نه چې دا څوک ده او هر سړی ته نظاریږي. دا ولې و شیخ الحدیث زینت المحدثین شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم کو دی جمعه ته اوس تشریف راوړو زه به اول ولاړو مو تاسو به ورسره وایي څوک پیژني به نه چې دا څوک کم دی نه
خو لیکن د الله پاک جل جلاله د رضا لپاره ورسره ټول محبت ساتو. او دا ولی هغه د الله پاک جل جلاله سره محبت ساتي ځکه ورسره مونږ ساتو. او پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وابغض لله، چا سره بغض کوي یره دا موز نه کوي ځکه مړه نه مې لګي ورسره پلانې ولې یره دا چرسي د پوډري د سره مې نه لګي. د دې وجې نه نور د مسلمان نه ګورې کرکه به نه کوي، خو لیکن تو وایې د دې عمل د وجې نه مې ورسره نه لګي، دا د الله پاک جل شانه نافرماني کوي. او اعطى لله، چاله ورکړه کوي، خلک خیراتونه کوي که نه، زکات ورکوي، خیرات ورکوي، نیو نیک سړي له ورکوه ښه، چرسي له ګوره زکات ورنه کې او پې بې چرسونه څکي بیا خو ته مجرم یې ورسره نه، یو نیک سړي له ورکړه وکړه چې هغه پې ځان له طعام والی، خوراک والی، او د هغې نه وینه جوړه شوه، د هغې نه ستا د غوښې بوټۍ جوړه شوه، د غوښې حصه جوړه شوه او ته په عبادات کوې، نو دا چا چې درکړه کړي د ده ته پکې پوره اجر ده. او ومنع لله، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چا چې د الله پاک جل جلاله د پاره منع وکړه ته وایې دله زه نه ورکوم، ولې دا نافرمانه ده. دې وجې نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې تاسو کله طعام خوروئ نو په پرهیزګارانو خلکو یې خوروئ، په نیکانو خلکو یې خوروئ، پاکانو خلکو باندې خوروئ، ولې هغه به بیا عبادات کوي تا سره پکې، تا ته په هغې عباداتو کې پوره حصه ملاویږي. پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چا چې د الله پاک جل جلاله د پاره منع وکړه فقد استکمل الایمان، د خپل ایمان مکمل کو، دا د کامل ایمان والا د ځکه دا کارونه وکړل. دا د ابو داود شریف حدیث مبارک تا او امام ترمذی رحمه الله دا حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک نه نقل کړی دا، خو مع تقدیم و تاخیر، اے مخکواله و رستواله په الفاظو کې کړی دا، خو اخیری کې فرمائی وفیه فقد استکمل ایمانه، په تحقیق سره د خپل ایمان کامل کو چې چا د الله پاک جل جلاله د پاره چا سره محبت ساتلو، د الله پاک جل جلاله د پاره چا سره بغض ساتلو، د الله پاک جل جلاله د رضا د پاره چا له ورکړه وکړه، د الله پاک جل شانه د رضا د پاره د چا نه منع وکړه. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی فقد استکمل ایمانه، دا خپل ایمان کامل کو. ما تعالی هم پکار دی چې خوراکونه کو کنه رونو په بل باندې خوراک کول ډېر بهترین کار ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې مدینی منورې ته تشریف راوړو نو دای اولو فرمایل یا ایها الناس افشوا السلام، اے خلکو سلام خور کئی بس، سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بل روایت کې راځي کو څوک پیژنې او کو نه پیژنې سلام پیچوا. او دویم واطعموا الطعام، پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل تاسو په خلکو خوراکونه کوئ، په خلکو باندې څه کوئ؟ خوراکونه کوئ. وصلوا الارحام، او خپلولانو سره خپلولی پالئ، خپلولانو سره خپلولی پالئ. وصلوا باللیل والناس نیام، او د شپې مونځ کوئ چې کله خلق ادوي، یعنی تهجد کوئ.
رونودار چاته خو نه نصیب کیږي قسم ده یو بزرګو چا نه تپوس کو وی شب قدر څه ته وایي شب قدر مونږ وایو که نه لیلة القدر قدر چې ورته وایي چې په هغې کې یوې شپې کې عبادت کول د زرو میاشتو نه بهترین عبادت ده نو هغه ورته څه وایي وی ای وروره وی هر شب شب قدر ده هر شب شب قدر ده خو که تا سره قدر وي دا تمام شپې شب قدر دی نیمه شپه کې راپاسه د شپې په آخره حصه کې الله پاک جل جلاله اسمان دنیا ته تشریف راوړی وي کما یلیق بشانه الله پاک جل جلاله بنده ته آواز کوي هل من مستغفرین آیا څوک د بخښنې والا بخښنې غوښتونکی شته چې زه ورته وبخم آیا څوک پلانې مقصد حاصلونکی شته چې د مقصد پوره کم آیا څوک شته چې هغه خپل حاجت وغواړي خو وروڼو مونږ غفلت کې پراتو شپه کې ودو مونځ له نه راپاسو نو هره شپه څه ده دا شب قدر ده خو که چاته د قدر پته وي نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل وصلوا باللیل د شپې منځونه کوئ والناس نیام چې کم ټیم کې خلق ادوي تاسو منځونو لره پاسئ تهجد کوئ ما وختي کتاب کتو شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه یو بزرگ تیر شوی ده او یو لوی عالم تیر شوی ده ودا چې کله وفات شو نو چا خوب کې ولیدو ورته وی حضرت څه معامله وشوه وی هغه څومره سبقونه مې چې ویلي بس هغه هېڅ په کار مې رانغل څومره ذکرونه مې چې کړي هېڅ په کار را خدای پاک هېڅ پروا نه ساتله څومره عبادات مې چې کړي الله پاک جل جلاله هېڅ پروا نه ساتله وی کله کله به چې شپې کې راپاڅېدم او داسې ګډ وډ مو به 2 رکعته مونځ وکړو د هغې ډېر لوی قدر و وی 2 رکعته مو د شپې وکړل که نه کله کله ګوره انسان د یخنۍ نه وي که نه بس هغه اودس و داسې زر زر وکړي خو هغه مونځ وکړي وی هغه 2 رکعته مې چې د شپې یې کړي و الله پاک جل جلاله د هغې په وجې د ما مغفرت کړی ده وروڼو ګورئ د شپې لمونځ کول ډېر لوی کار ده د شپې لمونځ کول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وصلوا باللیل د شپې لمونځ کوئ والناس نیام چې کله خلق ادوي چې کله خلق ادوي وروڼو ګوره قسم ده مونږ ته خوند نه ده معلوم شوی ښه مونږ ته خوند نه ده معلوم یو بزرګ هغه یوه وینځه اغستې وه وینځه یې اغستې وه نو بزرګ سملاستو او وینځه یې پاسېده مونځ ته ودرېده چې مونځ یې وکړو نو خوب شپې کې بیا دا دعا غواړي وی ای ربه جل شانه ته په ما باندې څومره مین یې مولا ورته څه وایي ای سادي دا ته څه وایي داسې مه وایه چې ای الله جل شانه ته په ما مین یې زه په تا مین یم داسې وایه چې زه په تا مین یم هغه بزرګ ته هغه خپله وینځه څه وایي ای مولا ته چپ کښېنه دا ما دا خپل رب العالمین جل جلاله سره خبرې دي وی قسم ده که په ما مین نه وې نو ته ولې وده کولی زه ولې ځان ته ودرولم ماړه مونږ خو مونږ نه که بدن کې کمزوري کمزوري خلک وي ټوله شپه مونځونه کوي مونږ چې لاړ شو بس نغاره پرېوځو بې نه مونځ کوی شو نه ذکر کوی شو نه تلاوت کولی شو
نو حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه فرمایل وی هغه 2 رکعاته مې چې کړي دي وی بس امې ډېر په کار رغلی دي. نو دی وجه نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وصل الارحام، خپل ولانو سره ګوره خپل ولی پالئ. رونو کو کم سړی وای چې دما عمر ډیر شي او کم سړی وای دما رزق ډیر شي، نو هغه خپل ولانو سره خپل ولی پالي. او وصلوا باللیل، د شپې منځونه کوي، والناس نیام، چې کم وخت کې خلق قدوي. وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال، حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائے لدیو من احب للہ، چاچ محبت ساتلو دا اللہ پاک جل جلالہ دا پاریو چا سرام، وابغض لله، او بغض و ساتلو د یو چا سره د الله پاک جل جلاله د رضا دپاره، واعطى لله، او ورکړه وکړه د الله پاک جل جلاله د رضا دپاره، د الله پاک جل شانه د وجنه ورکه چې دا د الله پاک جل جلاله نیک بنده د ذکر ورته ورکړه کومه. ومنع لله، او منع لله، او منع وکړه د الله پاک جل جلاله د پاره، فقد استکمل الایمان، په تحقیق سره د پوره کو خپل ایمان لره دا د کامل ایمان والا خاوند زکه دا کارونه کوي. رواه ابو داود ورواه الترمذي عن معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہما ما تقدیم و تاخیر. هغه په حدیث مبارک کې مخکېواله او رستواله کړی دا، یعنی بعض الفاظ مخکې ذکر کړی دي، بعض رستو ذکر کړی دي. واخر کې فرمایي وفیه فقد استکمل ایمانه، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی په تحقیق سره د خپل ایمان کامل کچ د اعمال وکړل. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین.